دیتا دا شعبان میاشوی او زمونگا پختانه و تا دا شوقدر میاشوی دا دی میاشتی او فضیلت راغلی دی او دا دی متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص دا رجوع ذکر کرده یو خود دی میاشتی پینزلسما روز باندې روجه ده چې زمون خلق ورته د شپې ته شب برات وای او د ورځې ته د شوق قدر ورځ وای لیکن دا میاشت غونډه برکتي ده دا حدیث چې مو دې کې خبرې درته کوم غونډه میاشت د برکت میاشت ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شعبان په ټوله میاشت کې خلق صرف دغه یوې شپې ته ګوري په ټوله میاشت کې به ډېرې روزې نیول عائشہ صدیقہ فرمایي کہ رسول اللہ مبارک با پورا میاش روجہ دا رمضان نہ بغیر نہ نیولا مگر کبھی نیولا نو ابد شوق قدر بیاشتے ولا بلکہ یہ حدیث کی داسی دی چی یسوم شہرین متتابعین پر نپسی دو میاشتے روجی بنی ولے یو بشعبان و بل برمضان خیر اگر نور خبری دا طالبانو دی پاغید تاسو تا خبرنکم صرف دومره ده چې د احادیث متعلق په یو حدیث کې همدغه څه د بخاري حدیث هم دی چې د شوق قدر به اکثر روزي نیولې د شعبان د میاشت او زمونږ د طالبان وایي اکثر له حکم د کلی نو کوي چې ټوله میاشت نیولې د نو دینه مراد اکثر وایي مراد دي ده بس خلاصه شو نور خبرې پکې وبدې نه کوو وزه بدویم چې د عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها روایت ته د نور بی بیانونه چې رسول الله مبارک با د شوق قدر د شعبان د میاشتې اکثر ورځې روزې نیول ډېرې روزې به پدې کې نیول او دا به مستقل نیول نو ګوره دا میاشت د برکت شو دا میاشت ځان له د عظمت میاشت شو د برکت میاشت شو او زمون دار ورځې چې دي د جمعې ورځې دي تقریبا لنډې ورځې دي موسم پکې یخ دی نو په دې ورځو کې بیا دا روزي نیول ډېره زیاته فایده لري چې حضور پاک په خپل نیولې دي بلکې یو حدیث کې رسول الله مبارک دا فرمایلی دي د شعبان وی په دې میاشت کې د انسان عمل الله تخیجي نو زه دا خوښوم چې زما روجي او زما عمل الله توفیقي چې فرشته الله ته وایي نو داسې به ورته وایي چې الله مونږ خو دا عمل راوړو خو په داسې حال کې مراوړو چې دا روجه وه اوس اعمال د انسان د ګل پر ورځ مخېږي د زیارت پر ورځ مخېږي بعض اعمال مازدیګر خېږي بعض اعمال سحر خېږي اوس په دې الله خبر دی چې کوم عمل د شوق قدر په میاشت کې روزانه الله ته پیش کیږي او کېږي هغه الله خبردار نو چې استا عمل رب العالمین ته پیش کیږي نو یو کوشش کوه چې نیک عمل وکړي او دویم دا چې په داسې حال کې دی اوخېږي چې ستا د روژې د دې په وجه به نبي علیه السلام د ګل دروازې روژه هم نیوله او د زیارت دروازې روژه به هم نیوله دا به زیاتې نیولې وایي د ګل پر ورځ عمل الله ته خېږي د زیارت پر عمل الله تخیجی نو دا خوښوم چې زما د عمل الله ته اوخیجي او زه روژه دار نو یوه خدا شوه چې د شوق قدر په میاشت کې کوشش وکړئ چې د دې میاشت اکثر ورځې تاسو روژه ونیسئ بلکې زموږ علما لیکي وایي که د لومبۍ میاشتې نه شروع کړي او دا روژې ونیسي او اخر د میاشتې یو څو ورځې پرېږدي صرف دې دپاره چې رمضان ته سړی دمه شي نو دا ډیره بهتره دویم دا دی چې دا دې میاشتې پنځلسمه ورځ او د دې میاشتې پنځلسمه شپه د شپې عبادت او د ورځې روژه دا حدیث ما ستاسو مخکې ولوسته لاول د حدیث معنا مفهوم درته ذکر کوم بیا په دې حدیث بعض علما څه خبرې کوي ادب اجمالي وي حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی د شوق قدر شپه وه لکه د دې میاشتې پنځلس شپه چې زه راویښه شوم په شپه کې او ما وکتل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو
حضور پاک نشتا پا کوټه کې زما دا خیالو چې کېدی شي حضور پاک چې ته بلې بیبي له ورغلي ځکه شپه ده د پیغمبر مبارک دا عادتو چې ټولو بیبیانو له به یو شپه او یو ورځ ورکوله او قانون هم دا دی چې د یو انسان ګڼې ښځې وي نو دی به انصاف کوي یو شپه یو ورځ یو بیبي سره بله شپه ورځ بلې بیبي سره که یو بیبي ورته ووایي چې د خیر دی ما سره ضرورت نشته نو بیا خیر دی او مازدیګر به حضور پاک په ټولو بیبیانو چکرې لګول مازدیګر به هرې بیبي له ورته او ورسره به یې لږ وخت تېرو چې دی خوشحاله شي او که د دوی څه ضرورت دی نو چې ما ته وایي چې زه ول هغه ضرورت پوره کړم نو حضور پاک عائشہ بی بی کیوں قتل نو کٹ کے نشتا چې کٹ کے نشتا نو عائشہ وی ما دا سوچ اوکو کہ رسول اللہ مبارک چې تبلی بی بی لبتلی نو را پاس سیدم چې را پاس سیدم طلب میں اوکو خو رسول اللہ مبارک په یو کور کم نو بیا میں سوچ اوکو کہ نبی علیہ السلام چې د فاطمه کرنی تلی لوری دا التا چې ورلما اغیتا میں وہ جو حضور پاک ویچے دلتا خونا دے راتا ہے نظم پاسے دم حضرت علیم پاسے حضرت فاطمہ پاسے دا او معشومانم پاسے دا جماعت کے موقت نشتا نور پسے روان شو نو دا بقی مقبرے تا حضور پاک تلیو اغیتا پسے دا بقی تا سنگا و رسے دا یا خدا وچی دوی تا پتا وچی نبی علیہ السلام دا شپے با کلا کلا دا بقی مقبرے تا تا نو پا اغا اندازه دی بقیل لارل لیکن پا مشکات شریف کے دا معجزات و پا باب کے یو حدیث تے ادا دے کہ رسول اللہ مبارک پا پکم لار باندے تیر شو نو پا اغا لار دا حضور پاک دا خولی مبارک نما یو خاص خوشبوت لا نو پا اغا لار بے اغا خوشبو پریخو دا نو چے کم بے نزدے صحابو اغوی تا با پیغمبر علیہ السلام دا خولی مبارک اغا خوشبو معلوم ہوا نو اغوی تا با پتا وجہ حضور پاک پا دے لارتا لے دا شاعتو مچے نی ما دا شاعتو دے وقت افسر نا تا پوسو میں چی دا پیٹینا دا مچے زی سو گل روڑی سو کرس روڑی سو اوبر روڑی بلا مچے زی او پیو دے او سل پیٹے پرتے نو ہر مچے دے خپل پیٹے لارا دے بلی لنزی او بل پا دے لارا کی غلطی کی بلا دا دو دری ملا پا دے شالشام پسے و پا دے گلانو پسے منڈے ترڑی وی نو پا لارا نخطا کی گی من خو پا لارا باندے پا سڑک تا گورو لارو تا گورو بودنو تا گورو نو زمان دا لار نخطا کی چه دش بیابانی اس پتا پکے نلگی قسم دے کہ انسان تا پتاو لگی جدو پکا مزم و پکا بنا رازم تا خو مونږ ته سړک معلومې مونږ ته لارې معلومې په هغې راځو نو په هوا کې خو مچۍ ته لارې مارې نشته نو ورته بورډ لګېدلی چې تنګي دومره کیلومیټره نو ورته بورډ لګېدلی چې دا مچۍ دا پیټۍ په ټنکي ځای کې ده دا په څه راځي ګوره الله پاک ډېر لوی بادشاه دی د دې مچو کې نه خاصه خوشبو الله په دې مچو کې پیدا کړی دا چې په کومه لاره باندې ځي خوشبو تې پاتې کېږي او دا ہر پیٹے دا بکسے دا مچو خپل خوشبو دا کہ سل پیٹے دی دا سلو زندان لخوشبوئی دا زندان لبوئی دے تو کہ دا مچے لارشی کم طرف تا نو دا دیم پیٹے مچے اقی مچے پسی پاگا خوشبو دی کہ دا علتا پا کمو گلونو گرزی نو دا بلا مرگرم علتا کیا غلاقی تزی او چے واپس رازی نو چے پا کم لارا تلی دا خپل خوشبو پا ذریعہ چے دلتا دا ما لارا دا او دا اگا پیٹے نے اگا خوشبو دی نا پری پیٹے تا دانگس یعنی مچے باندے کوئی سے لکلی نا دی زمون خودت سڑی پتہ لگی چی دا دسترگی وڑی دی دا گٹی دی دا پوزا وڑا دا گٹا سور دی سپین دی مچے خود اول یو شی دی دیکھیں خود پتہ نہ لگی نو دی کا خپل پیٹے پیجنی چی بلے پیٹے لوردی نا نوری مچے لاول بین کی چی دا دا ما والا دو کنا دا خوشبو نے پتہ لگی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا پلار با یو خاص خوشبو پاتے شو دا خوالا مبارکہ خوشبو یاوا نو بی بیانو تا او نزدے صحابو تا بپتا ہو چی پدیلار رسول اللہ مبارک تلے نو چی دی ورپس لارا نو رسول اللہ مبارک پا بقی پا مقبرکے پا سجدہ باندے پروتے تا بقی مقبرکے او جاری او دا آیت وی ان تعذبهم فانهم عبادو
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. دا د عیسی علیہ السلام الفاظ قرآن شریف ذکر کړی دي، نو رسول الله مبارک د خپل امت لپاره ذکر کړي. ان تعذبهم یا الله، کته زما د امت ته عذاب ورکې، فإنهم عبادک، ستا بندگان دي، ستا مریان. یو مریی له چې څوک سزا ورکوي، څوک یې تپوس ته شي کولی چې دا ولې ورکوي، زما مری سره باندې. یو زوی لکه څوک سزا ورکوي وهي، څوک پته نشي ویلی چې دا ولې وهي، هلکه زما زوی سره باندې که ته ورته وایې دا ولې وهي، دا ماشوم خپله لار وهه، دا زما زوی دی. او خلک به م وایي چې هلکه دا زوی چې وایي ده به څه غلطي کړي، څروانۍ به یې کړي، دا غلام نوکر چې وایي ده به خامخا څه زیاتې کړي، هسې به څه څوک څه نه وایي. نو ان تعذبهم یا الله، که د خپلو بندګانو له عذاب ورکې، نو فإنهم عبادک، ستا بندګان دي خدای، ستا مریان، ستا نه څوک تپوس نه شي کولی. چې سزا ورکې الله ته ظلم نه کې، خامخا به دې بنده څه زیاتې کړي، نو سزا به ورکې. ستا اختیار دی، ستا خوښه ده، ته زیاتې نه کې. لیکن وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. خو خدای که دا بندګانو بخې، نو تا نه څوک تپوس نه شي کولی. زوراور ساتې، زوراور. هېڅوک درته دا نه شي ویلی چې دا ما ګناه کړې وه، ما لږه کړې وه، زه دې دوزخ ته واچولم، د ډېره کړې وه، دې وبخه. دا تپوس ته نه څوک نه شي کولی. دې مفتو کې وبخه، دا تپوس ته نه څوک نه شي کولی. او د حکمت خاوند دی، حکیم ته څوک دا نه شي ویلی چې ما له دې لږه دارو راکړل او هغه له دې ډېر ورکړل. دا ما له دې لس پوڼې راکړې، زما بیماري زیاته ده، هغه له دې 50 پوڼې ورکړې، بیماري کمه ده. حکیم نه څوک دا تپوس نه شي کولی. حکیم ته پته وي چې د دې بیمارۍ لپاره دا دارو پکار دی، هغه له دا دارو پکار دی. حکیم ته پته وي چې د دې بیمار دارو سهار او ماښام خوړل پکار دی، او د هغه بل په شواروس کې یو ځل خوړل. ته د حکمت خاوند دی پروردګار. او رسول الله مبارک جاړي ښا زمونږ ستاسو دپاره د امت دپاره په نیمه شپه بقي مقبرې ته ځي. سره د دې نه قسم دی چې د حضور پاک دشمنان څومره ډېر. مدینه شریفه کې د دنیا یهودیانو او هر یهودي د پیغمبر د سر دشمن دی. مدینه شریفه کې بلا منافقانو په هغه زمانه کې هر منافق د رسول الله مبارک د سر دشمن دی. او سره د هغې په نیمه شپه چاته نه وایي، او بقی ته تللی دی، او په سجده په دا خاورو کې پروت دی، په دا خاورو کې، او د خپل امت دپاره د الله په در کې سوالونه کوي. څومره دعاګانې مونږ له رسول الله مبارک وختې. یو حدیث کې راځي وی د هر پیغمبر یو خاصه دعا ده، لکل نبی دعوة مستجابه. د هر پیغمبر یو خاصه دعا ده، اب خامخا قبلېږي چې څنګه غواړي هغسې به قبلېږي. غټه دعا ده. نور پیغمبر ګورې مستجاب الدعوات ته چې پیغمبر دعا کوي الله قبلوي، خو د قبلېدو مختلف شکلونه دي. دا یو خاصه دعا ده، غټه دعا ده، او چې پیغمبر مبارک څنګه وایي هغسې به یې وله قبلوي. نو هر پیغمبر هغه دعا په دنیا کې استعمال کړې ده. نوح علیہ السلام هغه دعا غټه دعا وه په دنیا کې استعمال کړه. چې قوم نافرمانه شو، نو یا الله زما دا قوم تباه کړي. رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، واسطه ټول تباه کړي. هغه دا دعا استعمال کړی. دا قرنګې هر پیغمبر دا دعا په دنیا کې استعمال کړې ده. او حضور پاک څه فرمایي؟ وی ما دا دعا پټه ساتلې ده، په دنیا کې نه استعمالومه، دا به زه د قیامت پر ورځ د خپل امت د سفارش لپاره استعمالوم. څومره مهربانه. هر موقع باندې رسول الله مبارک دعا. په خدای زه خو حیرانه یم چې د طایف په سفر کې د طایف هلکانو په رسول الله مبارک په کاڼو ګزارونه کول. حضرت عائشہ صدیقه ته تپوس کوي، وی د الله رسوله په تا سخته ورځ کومه تېره شوې؟ سختې خو ډېرې وې په نبي علیه السلام، ډېرې زیاتې. په احد کې غاښونه مبارک مات شو، غاښ مبارک مات شو، مخ یې زخمي شو، او د اوسپنې هغه کړۍ پکې نښتې وه. دومره سخته نښتې وه، دومره چې په هغه راوتنه هغه ټوپۍ په سر وه، د اوسپنې هلمټ، او د هغه هلمټ نه کڼۍ لاندې وې ځان دی.
یو کړی په دې بخ په توره ووهله نو کړی په دې بخ کې ونښته نو نه راوته نو یو صحابي ورته غاښونه اړم کړل په غاښ یې رایسته د هغه پکې 2 غاښه ووتل لیکن رسول الله مبارک څه فرمایي دغه ورځ نه یادوي وایي عایشې په ما چې سخته ورځ تېره ده هغه ده چې د طایف نه راروان چېرې طایف هلکانو او غلامانو په ما د کاڼو باران کړی 23 او زما د وجود نه وینې روانې او عایشې ما ته دا پته نه وه چې روان د کم خوایم او را روان د کم ځای نه زم کم خوایم دومره مې طبیعت کړو ما پسې ټوقې کولې ملنډې کولې د طایف سردارانو هلکان را پسې کړو وي دا په ما ډېره زیاته سخته وه او دې دوران درمیان کې جبریل علیه السلام راغی او ما ته وایي چې دا ما سره یو فرشته د اسمان نه راکوزه شوې ده او دا ملک الجبال د سره د غرونو ټول اختیار دی او الله نه سوال وکړي چې یا الله ګوره فرشتې په رسول الله مبارک خفه دي یا الله ستا پیغمبر خو ستا د احکاماتو دپاره طایف ته راغی او د خلکو نه منه اوس یې په کاڼو پې ګزارونه شروع کړي دي پروردګار موږ ته حکم وکړه غرونه اختیار ما د تا را کړی دی چې دا غرونه پې جوخ کړم او برباد یې کړم ویې لاړ شه او تپوس دې وکړه که هغه درته وایي وکړه فرشته رسول الله مبارک ته وایي الله رسوله د الله په اجازت راغلی که ما ته حکم کې د طایف دا 2 غټو غرونه اوچتوم او د دې خلکو په سرونو د پاسه یې کړم چې چخنه کم ختم شي اوس که بیا زه وم یا ته وې یا بل څوک او داسې زیاتې ورسره کېده نو موږ څونه خیرې شروع وی خدای ته تباه کړي وی خدای موږ وایو چې کله به داسې کېږي چې دی ووینم او دی غرق شي لیکن رسول الله مبارک څه فرمایي اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون نه پوهېږي دا غریبان نه پوهېږي خدای ته زما د قوم ته هدایت وکړي دا نه پوهېږي او چې فرشته ورته بار بار وایي چې ما ته حکم وکړه نو حضور پاک څه فرمایي وایي کېدی شي چې د دې په اولاد کې الله هغه څوک پیدا کړي چې خدای به یو یوما به پیغمبر چې په کافر دومره رحم کوي رسول الله مبارک د هدایت دعا کوي نو خپل امت باندې د پیغمبر څومره رحم دی رحمت للعالمین دومره زمونږ دپاره رسول الله مبارک فکرمند دی او دومره دعاګانې کوي زمونږ دپاره د دواړو جهانو سردار قسم دی په عرفات کې خدای ته امت له جړلې په مزدلفه کې وجړل د امت دپاره الله په مینا کې د امت دپاره الله ته جړلې او د قیامت پر ورځ رسول الله مبارک فرمایي عایشه بیبي ته تپوس کوي وایي د الله رسول د قیامت پر ورځ به تا د کوم ځای ګورم ته به کوم ځای تا پسې به کوم ځای کړم رسول الله مبارک ورته وفرمایل عایشې 3 ځایونو نه به نه خطا کېږي 3 ځایونو کې ما ګوره یو د حوض کوثر په غاړه مې ګوره او څه چې امت له اوبه ورکړو الله اکبر دویم مې دا تلې خوا کې ګوره چې کوم وخت زما امت سره حساب کتاب کېږي زه ورته ولاړ او دریم مې دا صراط د پل چې تاسو پل صراط ورته وایئ د هغې خوا کې ګوره چې امت زما په دې پل تېرېږي چې زه ورته ولاړ څومره فکرمند د مارونو 2 کاره به کوئ یو دا چې د پیغمبر مبارک صحیح امتیان جوړ شئ صحیح امتیان دوکې نه کوئ ګوره چې دوکه کوي دا د پیغمبر صحیح امتی نه دی من غشنا فلیس منا چا چې زما امت سره ټګي وکړه دا ما والا نه دی وعده خلافي به نه کوئ دروغ به نه وایئ ګناه کبیره به نه کوئ د دې نه ځان ساتئ او بل دا چې د دواړو جهانو سردار دومره محنت او خواري زموږ ستاسو دپاره کړې پکار دا دی چې موږ هم د دې خپل پیغمبر تابعداري وکړو او پکار دا دی چې موږ په دې خپل پیغمبر درود شریف په کم از کم ووایو لاس کې تسبیح وایو او درود شریف وایو او د حضور پاک تابعداري نو وایي چې جړلې نو زه پې ورپرېوتم حضرت فاطمه هم پې ورپرېوته وی رسول الله مبارک سر اوچت وی ما ته وی عایشې الله اکبر ستا څه خیال دی چې تا سره به خدای او رسول زیاتې کړي لکه ستا په نمبر کې بلې بیبي له تلل خدا زیاتې دی تا سره او پیغمبر خو زیاتې نه کوي چې پیغمبر زیاتې کوي عیاذا بالله خدای به زیاتې کوي نو خدای ظلم نه کوي پیغمبر به ظلم وکړي
او خدای الله په حکم چلیږي ستا دا خیال دی چې الله او رسول به تا سره زیاتی کړي ستا په نمبر کې به بلې بیبي لتلې ما وی دا الله رسوله زما هم دقه خیال و چې ته چېرته بلې بیبي لتلې بیا فرمایل وی نه ودومه جبریل علیه السلام راغی او زه پاسولم او ما ته وی چې پاسه د شب قدر شپه ده د شعبان 15مه شپه ده او په دې شپه باندې الله پاک د بنو کلب قبیله بنو کلب په عربو کې یو قبیله وه هغوی به ګډې چیرې ډېرې ساتلې شپانه په دې شپه د بنو کلب قبیلې د ګډو چیلو د ویښتو نه زیات مخلوق الله بخي نو زه رالم ما وی چې خپل رب ته د خپل امت لپاره سلګۍ ووام او چغې ووام چې زما امت خدای وبخي اوس د بنو کلب قبیلې ګډې چیلې هم ډېرې دي ویښته هم ډېر دي دا خاص دغه ته نه دی مراد مطلب دا چې بې شمېره خلک لکه د ګډو چیلو ویښته بې شمېره دي بې شمېره خلک الله بخي په شمېرې نه بخي مطلب دا چې ډېر بندگان الله بخي اوس دا حدیث کې دی زمارو ډېر علما په دې حدیث څه خبرې اترې کوي د دې حدیث کې خپل راویان چې دې کې دا راوي کمزورې دی دا دی دا دی دا دی دا دی بېشک خبره ټیک ده لیکن د اتو صحابو نه دا حدیث نقل شوی اتو صحابو او په دویشتو مختلفو سندونو دا حدیث نقل شوی نو په دې وجه زمونږ ډېر علما کرام دا حدیث مستدل ګڼي چې دا حدیث او بل د رسول الله مبارک د زمانې نه تر اوسه پورې تعامل عمل پې چالو دی نو زمونږ علما وایي کوم حدیث که ضعیفه مې کمزورې وي او هغې سره تعامل د امت ملګري شي نو دا تقویت ته رسېږي د حضور پاک زمانې نه اوسه پورې تعامل په دویشتو سندونو د اتو صحابو نه منقول دی حدیث په مشکات کې شته په ابن ماجه کې شته په مسند د احمد کې شته په مصنف د ابن ابي شیبه کې شته په مسند د دارمي کې شته او ډېر کتابونه د علمي او الفردوس کتاب د پاغي کې دا حدیث شته او ډېرو شارحینو د حدیثو دا حدیث نقل کړی دی مولا علی قاری رحمت الله علیه او شیخ عبدالقادر دهلوی رحمت الله علیه حافظ ابن تیمیه په خپله مجموعة الفتاوا کې د دې حدیث ثبوت ذکر کړی او د خدای د رحم نه بعیده او لرې خبره حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي بل حدیث و دم په ابن ماجه کې په نسائی کې هم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شو قدر پشپا یعنی د دې میاشتې په 15مه شپه په خپل خاص صفت سره د لومبي اسمان ته راکوزېږي زمونږ په شان الله نزول نه کوي دا د الله د شان سره مناسب یا د الله رحمتونه را نازلېږي او الله په خپل شان لایقه اواز کوي څه وایي هل من مستغفر څوک بخښنه غوښتونکی شته فاغفر له چې زه وبخم خپل الله واس کوي څوک بخښنه غوښتونکی شته چې زه وبخم هل من سائل څوک سوالګر شته چې سوال وکړي فاجيبه دې دعا قبول کړم هل من مسترزق څوک رزق غوښتونکی شته چې روزي ولا ورکم نو چې الله ته تاواز کوي چې بخښنه غوښتونکی شته او که نشته او ته اوده پروت یې الله درته آواز کوي سوالګر شته او که نه او ته اوده پروت یې الله درته په خپل آواز کوي چې ته رزق غوښتونکی شته او ته اوده پروت یې نو چې ته پاسې او ته لاس اوچت کړې چې او الله ته آواز کوې د حضور پاک وینا ده او د حضرت علي په واسطه رسېدلې ده خدای زه سوالګر یم زه غواړم الله خو د بنده په شان نه دی چې په سوال خفه کېږي بنده په سوال خفه کېږي الله په سوال خوشحالېږي الله په نه غوښتو خفه کېږي وقال ربكم ادعوني استجب لكم الله وایي ما نه وغواړئ چې درکړم خپله وایي قرآن شریف کې ادعوني استجب لكم وغواړئ چې درکړم او بیا څه وایي دا دعا عبادت ده ان الذين يستكبرون عن عبادتي الله اكبر ان الذين يستكبرون عن عبادتي څنګه دي سيدخلون جهنم داخرين
ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين چې کم دعا نه غواړي کبر کوي ذلیل به دوزخ ته ورته نو بنده وي ما نه مه غواړه الله وي که نه غواړې نو سزا در در کوم دوزخ ته دې درنه کوم بنده په ورکړه مال دی وي کمیږي اگر چې کمیږي نه او الله سره خوش دومره څیزونه دي چې هغه کمېدو والا نه الله سره چې کومې خزانې دي تشېدو والا نه نو په دې شپه به پاسه الله ته به سوال کوي او په دې انداز به کوي چې یا الله تا ویلي دي د رسول الله مبارک په ژبه چې څوک سوال کوونکی شته نو زه سوال کوي تا نه غواړم څوک بخښنه غوښتونکی شته نو زه ګناهګار یم زه بخښنه غواړم څوک رزق غوښتونکی شته نو زه رزق ته محتاج یم الله تا نه غواړم لیکن زما وروڼو یو څو کسان نه بخي د هغې دعا نه قبلوي هغه څو کسان کم دي یو مشرک چې کم سړی الله سره شریک پیدا کړي الله که خفه کېږي په شرک خفه کېږي بعضې سړی بعضې خلک د الله خاص صفتونه بنده له ثابت دی دا شرک دی بعضې خلک هغه څیزونه چې زما د اسبابو نه اوچت دي د بنده نه غواړي دا شرک دی یو دی چې زمونږ د اسبابو لاندې څیزونه اوبه راوړه ډوډۍ راوړه جامه راوړه دا خو موږ دا یو بل له ورکوو علاج راله وکړه یو دا چې ما جوړ کا علاج بنده کولی شي جوړوالی بنده نشي کولی ما له واده وکړه واده دله بنده کولی شي ما له زوی راکړه زوی درله نشي درکولی هغه څیزونه چې د بنده د اختیارو نه بار دي اوچت دي هغې کې که د بنده نه سوال کې دا شرک دی په دې الله خفه کېږي یو مشرک خدای نه بخي دعا یې نه قبلوي ودرېږه بلم درته وی یو مدمن خمر هغه انسان چې همیشه شراب څکي شرابي انسان یو دا دی که یو انسان چې ته شراب څکلي په قصې څکلي یا په تیر کې او دې توبه وباسي چې الله زما توبه را بیا به نه څکم نه خیر شو دا خیر توبه وایسته لیکن که یو انسان د شرابو په نشه اختی ولې دا نشه دونه خطرناک شی دی که نه چې یو ځل د استعمال په بیا ته قسم دی که بچ کېدی شي بیا به زړه ګرېږي بیا به د شوق راځي د پوډر والا ته ګوره یو ځل پوډر اوس کی علاج والا اوکي مور پلار د هغه پوډرو نه ملی شي ټیک ټاک شي بعد پکې تبلیغ لا لاړ شي چله مو لګي سرور میاشتې مو لګي او چې واپس راشي بیا پې شروع کړي دې یو خاص خوند دی خوند نو شراب چې یو ځل چا اوسکل پاس هغې کې یو خاص خوند دی بیا لګی او هغه شراب څکي دومره خراب شی دی زما خدای دې موږ ته نه ښایي زه خو په دې مختلفو جزونو کې د بار ملک سفرونه مې کړي دي که نه نو په بعضې جزونو کې شراب هم ورکوي په دې جزونو کې جوس ورکوي اوبه ورکوي چای مې ورکوي بعضې جزونه داسې وي چې هغه شراب هم هغې په ملک کې په شراب پابندي نه نو هغې شراب هم ورکوي یقین په خدای وکړه ما سره په سیټ باندې یو ملګری ناست و ما اجینې لګیا وه سیټونه یې ویشل هلکه مې دا بوتل نه چای چې زما خو په یو شک دی وی څه مې دا شراب دی دا شراب دی خو دا مختلف قسمه شراب دی یو هغه شراب دی چې نشه پیدا کوي یو هغه شراب دی چې معمولي غوندې لکه شونډې چې سړی وڅکي سړي له خوب راولي خو نشه نه پیدا کوي یقین کوه که د هغه جنۍ یا هغه هلک چې دا په جس کې په خلکو شراب تقسیموي د هغې د لاس ډوډۍ په جس کې نه خوري د هغې د لاس چیپ نه څکم راشي او تا سره راوړم دیم نه ما له کرکه راځي شراب ډېر خطرناک شی دی او ډېر خراب شی دی نوم یې له شي نه خدای ساته نن سبا د دې آیسو یو لوی غم شروع دنیا په دې باندې اخته او دا بل شان نشه دا چې انسان استعمال کې خوب نه ورځي پخوا نشه کې به خوب و دا خوب تختی ما اورېدلی دي وی چې آیس والا یو ځل آیس استعمال کې نو ویدله درې او څلور شوه روزه خوب نه ورځي دنه کوکله شي ډک شي ختم شي ځکه چې دا خوب د دې دماغو دپاره آرام دی نو چې آرام نی اخره کې لیونی شي ډېر آیس والا نو اوس متیازې بیږي او غلطې بیږي او ډاکټرانو له ځي هغوی ته ال نه وایي چې په مونږ دا چل دی یاره چې ده ناجوړی خوب ته بیا به سر او تختی تباه شي او خلکو پیسې پکې لیدلې دي یقین په خدای وکړه دې نه خلک سعودي ته وړي
هلکه هغه ځای چې کوم دی دا خدای کور دی مکه او مدینه د خوار شي هلته دا سیدونه وړي د شپې خلک ځان بچان کول غواړي چې بس پیسه ډېره وکټم په دې پیسه به څه کوې د خدای دشمني کوې بهر کې زمارونو یو هغه انسان چې همیشه شراب کې مدمن خمر توبت مبس د دغه انسان خدای نه بخي په دې شپه دغه دعا هم خدای نه قبلې وش دریم څوک دی لکه دریم هغه انسان دی مسبل ازاره چې ځان پسې پنسې راکوي کبرجن هم خدای نه بخي کبر منه کې رسول الله مبارک فرمای الکبریا او ردائی وی لوی زما جامه ده که څوک زما په جامه کې ځان را دننه کول غواړي نو یې ذلیله به یې کوم مسلمان له پکار د عاجزي پیدا کړي کبرجن د خدای قط دشمن دی سموده ورته خدای صبر وکړي خو بیا یې داسې راونیسي چې رزمرې دی کړي درېش څلورم څوک دی څلورم کیناګر دی کیناګر چې مسلمان سره کینه کوي کینه پېژنې کینه دې ته وایي چې دا دې ښکلی دی چې دا ولې ښکلی دی دا د مال دی دا مال یې ولې دی دا د بچي دی دا بچي ولې دی دا د علم دی دا علم یې ولې دی د سره موټر دی دا موټر یې ولې دی دا د پوخ کور دی دا پوخ کور یې ولې دی دا د بچي دی دا بچي یې ولې دی نو دا ډېر خطرناک جرم دی ځکه دا نعمتونه الله ورکړي دي نو تا په خدای اعتراض وکړه چې خدای دا دې ولې ورکړي دي او تا ته ځان د خدای نه پوه ښکاري چې زه د خدای نه زیات پوه یم الله دا دې ولې ورکول دا خو نو پکار او خدای راته انصاف ښکاري کینې نه دې خدای ساتي یو بل پکې هم واوره عاق لوالدیه چې د مور او پلار نافرمانه مور او پلار در سره څومره ښه کړي مور او پلار ته څومره ماشوم لوی کړي ته خو دغسې دنیا ته نه راپروت یې چې دا څنګه ته ګرځې تا سره خو مور او پلار ډېرې خوارۍ کړي دي ته خو یې په غېږ ګرځولې ته خو یې ماشوم لوی کړی تا له یو دسمات یې پاک کړی دی تا له په اوړي کې یو شان جامې او په ژمي کې بل شان جامې راوړې دي په خپله یې په ځان سخته تېره کړې ده خو تا نه یې راوړې ځان له جهنم ځای کړی دی حرام یې راوړی ده خو تا ته یې ساتلې نو اوس مور او پلار سپي شو یقین په خدای وکړه دا هم ګورې ډېر زیات مسایل راځي چې ښځه وکړي که نه زموږ مولوي صاحب د خدای پاک وبخي هغه به وایي چې ښځه وکړي نو خور الا او مور بلا او ښځه نعمت د خدای تعالی بیا خور او مور الا او بلا شي ښځه نعمت د خدای تعالی نو د ښځې خپل حق د ښځې سره به هم ظلم نه کوي خو د مور په خیال ساتي قدر به کوي د پلار به قدر کوي د پلار به خیال ساتي کوم انسان دا ذهن کې واچوه چې د مور او پلار قدر کړی دی په دنیا کې رسول الله مبارک فرمایي زه نه ویم په دنیا کې به الله د ده نه هغه بچي پیدا کړي چې دی هم بوډا شي چې د څنګه د مور او پلار قدر کړی دی هغسې به هغوی د ده قدر کوي دې کې ګورې دوه خبرو ته اشارت دی یو تا د مور پلار قدر کړی دی نو ستا بچي به هم ستا کوي بل دا چې پلار او مور د بوډاګانو تا به هم خدای هغه عمر ته رسوي عمر به هم دله خدای درکوي بل څوک دی دا هم زمونږ په وطن کې ډېر کمی دی قاطع رحم چې رشته ختموي صله رحمي یو بل سره نه کوي نن سبا رور دشمن دی رور سره روانه د ماما او د خورۍ یو بل سره روانه د تره او د رواره یو بل سره روانه دا ته وباسه د زوی او د پلار یو بل سره روانه د څه د برکت نه د مال د برکت یو لیش ځمکه نن په یو لیش ځمکه خلک مړي کوي نن په یو لیش ځمکه رور د رور دشمن دی یو اونه باندې نه دي په یو اونه په ځمکه یو اونه ده یو رورې زما ده بل رورې زما ده یو رور لګي شو بلې مړ کړ د هغه دامن لګي شو دا بلې مړ کړ دواړه زما ته لاړه اونه په ځای ولاړه په یو اونه دورونه لاړه رور وجل آی خدای په خدای چې خلکو میندې وجلې مور په دې میډیا تاسو کتې شئ په دې به تاسو راشي په خدای چې زوی لګې شوی دی پلار یې وجلې د پیسو د مال دپاره تر څو زمارونو
چې زمونږ په دې زړه کې چې دا ما پې ګوته ایښودې ده د خدای یاره نه راغلی زه دا خلک اخرت نه مني داسې په خولې وایي چې موږ مسلمانان یو داسې په خولې وایي چې زه اخرت منم که تا اخرت منلې نو تا به دا چل کم که تا خدای منلې نو تا به د خدای داسې بې عزتي کوله که تا پیغمبر منلې نو تا به دا چل به دې کوم دا کسان خدای نه بخي باقي بخي زمانو دو کاره به کوې که خیر انشاءالله یو به په پنځلسمه شپه یو روایت کې داسې راځي چې په دې شپه الله پاک د راتلونکي کاله پورې چې څومره تقدیرات دي د انسان هغه د دنیا فرشتو له ورکې چې ولیکي او دا تقدیرات چې فرشتې ولیکي نو راتلونکي چې کوم لیلة القدر شپه ده په رمضان کې نو په هغې بیا د دنیا فرشتو ته حواله کړي هغې ته هم لیلة القدر وایي هغې ته هم شب قدر وایي شب او لیله یو شی دی بعض علماء وی دا آیات چې انا انزلناه فی لیلة مبارکة وی دا د دې حق نازل دی خیر څوک په حق دا راجح دا ده چې د رمضان په هغې کې نازل دی خو تاسو به دوه کاره کوئ که خیر انشاءالله یو به په پنځلسمه ورځ ما ته خو دغه تاریخ نه دی معلوم خو زما په خپل اندازه د اتوار ورځ پنځلسمه راځي سرکار نه نیم خبر سرکار کېدي چې د ګل ورځ خو ما په خپله میاشت لیدلې ده زه راته خپله اندازه وایم د اتوار ورځ سبا نه بله ورځ دا پنځلسمه راځي د شوقه ده روژه به نیسې که خیر انشاءالله او دویم د شپې یعنی بیګاله نه سبا شپه راځي که نه مینه د خالي نه پس د اتوار شپه نن خو د خالي شپه ده سباله شپه راځي د شپې خیر د ټوله شپه نه په دې لومبۍ شپه کې خوب وکړې او اخره شپه کې پاسې او الله نه دعا وغواړې ځان دپاره وغواړې بچو دپاره وغواړې نفل پکې وکړې ذکر پکې وکړې او کوشش وکړې چې وجاړې خدای ته او حدیث کې یو ځای کې راځي وایي که جلا نه درځي په تباکو ځان جړغونې کې شکل د جلا جوړ کې په دې الله خوشحالېږي نو درې خبرې شو زمانو یو که وسم کېږي په دې ټوله میاشت کې روجې ونیسئ صرف د رمضان نه مخکې یو دوه درې ورځې مه نیسئ چې رمضان ته دمه شئ دویم د اتوار پر ورځ به که خیر انشاءالله روجه ونیسئ او د شپې به الله ته عبادت وکړئ خدای ته به جړه وکړئ او دا به ووایئ چې الله ته فرشتو ته د راتلونکي یو کال تقدیر لیکل حکم کې الله زما په تقدیر کې مال عبادت ولیکه زما په تقدیر کې مال دراز عمر ولیکه برکتونه څه چې د خدای نه غواړئ هغه وغواړئ دا به کوئ که خیر انشاءالله او بل دا زما دا خبرې به زنانو ته ورسوئ ځکه زنانه په عبادت کې د سړو په نسبت لږې تکړه یې تاسو دومره نه شئ کولی او زنانه کوي هغې تکړه یې ګوره پېشمني له تاسو نه شئ پاسېدی او زنانه ستاسو نه مخکې پاسي هغه دله ډوډۍ پخې کړي هغه دله چایم پخه کړي هغه دله پراټې پخې کړي نو وروسته راشي نو تا هغه مخصوص وخت له پاسې نو زنانه په عبادت کې تکړه یې نو زنانو ته خامخا زما دا پیغام ور ورسوئ صحیح ده که نه انشاءالله العظیم د خټ د قاهر وفات شوی دی او د کاکړو حبیب الله او د مولیانو کلي د سجید کور والا الله تعالی دی مغفرت نصیب کی الله دې دا ټول وبخي او الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کی الله دې وارثانو له صبر ورکړي د شیرپو د غلام حبیب کاکا کور والا وفات شوی دی حاجی د جمعې ملګری بالکل الله دې مغفرت نصیب کی او خدای پاک دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کی عمر خطاب کورونو کې یو کس وفات شوی دی حاجی عمر خطاب حاجي صاحب د خدای وبخي خو ډېر بل شان سړی دا چې څوک وفات شوي دي عمر خطاب حاجي صاحب کورونو کې خدای پاک دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي اسرار خان اپریشن کړی الله دې ولا روغ صحت ورکړي اسرار خان ډېر ښه سړی دی خالق دی الله دې روغ صحت ورکړي الله تعالی دې ولا شفا ورکړي دا بل ملګري وایي چې زما تره وفات شوی دی والد صاحب بیمار دی الله دې تر وبخه والد صاحب له روغ صحت ورکړه او د امتحان د کامیابۍ د الله پاک تعالی کامیابی درکړي او الله دې په امتحان کې کامیاب کړه ادس یو ماشوم دی بیمار دی الله دې ولا روغ صحت ورکړي جمعې مانځه نه پس مدرسه عثمانیه کې دستربندي ده بالکل د قاری اسلم جان صاحب مدرسه ده چړای باندې ډیګې سره هغه کې اوس د مانځه نه پس دستربندي ده هغې له شرکت پوکې ښه زم ورځم انشاءالله زه هم پکې شرکت کوم انشاءالله او دا خو بالکل ما خیال نو چې دا واقعي په کار خدا وه
دی وی چې دا سودا جج دی څه ملدار غوندې دی د ختم نبوت هغه قانون کې څه چیر چار جوړ کړی دی دا سپیره خو چې کم په دې ملک راځي خدای چې ثواب را باندې راغلی هر سړی په دین غوټه په خدای که نو زه خو حیران یم که نه چې دا څه مصیبت دی چې سترګې غړو ګیس ګران چې سترګې غړو بجلي ګران زه حیران په دې چې دا غریب له بس ډوډۍ خدای ورکوي ژوند خدای ورکوي اوس بجلي کوم ځای ته ورسېده هره میاشت کې یونټ 300 روپۍ ګران هره میاشت کې یونټ او دا کم بجلي ښه ګیس چې دی نو ورشه پخوا به لږ ګیس او اوس ورشه کم 13 ځل ما په دې 13 میاشت کې 4,000 روپۍ د ګیس بل راغلی دی جمع دا کم دی نه هره میاشت اوس وایي بیا ګران شو نو خدای مو بیخ سره د دغه ګیس او د دغه بجلو سره وباسه بیخ هموزه دا څه کوې په دا پیسو باندې خو هر یو چې راځي بس خپله پیسه د ملک وباسي او غریب یې تباه برباد کړ اوس دا جج دی که دا خدای پاک مردار کی ظالم مالکه تو د رسول الله مبارک په ناموس هم لیکې خواشه ته د پیغمبر په ناموس باندې هم لکې د پیغمبر په پټکي باندې هم لکې خدای به ذلیله کی خدای به تباه کی خواشه دا زموږ ملک دا خو دې له نو جوړ چې دا څه په دې ملک کېږي زما د په خدای قسم یې که دا عمل دی نه جوړ دې ملک له خو د پښتنو د علماو د خلکو قربانۍ ورکړي دي چې د انګرېز نه به خلاص شو نو انګرېز نه هم خلاص ته شو په موږ هغه انګرېز خو لا خو موږ بیا خپل قانون کې به زموږ ګوتې نه والي دي خو زموږ په قانون کې لګیا دي ګوتې ته څنګه مسلمان یې ته څنګه خدای باندې ته څنګه منځ کې ته څنګه محمد رسول الله وې ته څنګه درود شریف وې نو دا دوی لیکلي دي چې په هغو مرضو ختم نبوت چوک کې د مانځه نه پس مظاهره ده بلکل پکار دی چې دا ښه مضبوطې مظاهرې او په مظاهرې ښه دي زموږ یو جذبه ده الله ورپې خوشحاله شي د مسلمان یو قوت دی پته به ولګي چې د پیغمبر پټکي سره هم د خلکو مینه شته او د هغه ناموس سره ښه خبره ده خو چې تر څو هغه خلک چې په دې زړه کې د خدای یره ني او زموږ مشران ني راغلي دا کار نه کوي ټول د امریکې او د برطانیې غلامان او ټټوان دي او چې هغوی ورته څه وایي هغه کوي ورشئ په فلسطین کې زما د قسمې هغه چې کوم د مسلمانانو علاقه وه غزه تباه بربادې ماشومان دي بمونه پرې غورځېږي جوماتونه یې ختم کړل پرون ما ته چا ووایي چې زما په خیال څه لږه غونډه علاقه پاتې ده باقي ټوله ریز مریز کړه په زرګونو مسلمانان ښځې بچي مړه شو د چا لاس نشته د چا خپه نشته دارو نشته هسپتالونه تباه دي دا حل دی همدغه یهودیان چې دي زموږ مسلمانان ورسره خاندي راخاندي ډانسونه ورسره کوي یو ځای ورسره تعلقات ساتي یهود وي زموږ پلار دی هلکه ستا پلار نه دی پیغمبر دشمن دی څوک به وایي یهودیان داسې او څوک یې صفتونه کوي ورشه مسلمانان یې تباه برباد کړه ښځې یې تباه کړه دغه د مسلمانانو ماشومان بچي چې مور او پلار یې نشته او هغه ماشومان تلتقی وایي کورونه یې روان شو وینې ته بیږي د قیامت په ورځ به د دې حکمرانو ګریوان او دغه بچو لاسونه په مسلمان په خپل عیش و عشرت کې مبتلا پروت دی د خدای نه یره د مسلمان نشته دا خو رسول الله مبارک وی دی چې تاسو کله دین نه لرې شئ او ما ته شا کې نو تاسو کې به همدقسې خلک پیدا کېږي چې در باندې به بیا د بره نه او د لاندې نه به در باندې ګولۍ ورکړي دعا وکړئ الله زموږ په حال رحم وکړي خدایا زموږ په حال رحم وکړي د فلسطین مسلمانانو ته دعا وکړئ الله دې مدد وکړي یا الله دې په خپل فضل مدد وکړي موږ به اسم نشو کولی زموږ حکمرانان چې څومره دي د ملکونو هغه بې خونده دي بې غیرته دي پیسه ټک دي ظالمان د امریکې او د برطانیې او د امریکې او د یهودیانو غلامان دي خدایه ته په خپله د فلسطین د مسلمانانو مدد وکړي الله ته زموږ مدد وکړي یا اله العالمین چې څوک هم د رسول الله مبارک پټکي پورې خندا کوي د حضور پاک ناموس پورې خندا کوي خدای ته ذلیل او خوار کوي رب العالمین چې څوک بیماران دي روغ صحتونه ورکړي یا الله چې څوک مړ شوي دي دا مړي الله ټول وبخي الله ته هر قسمه پریشانو آفتونو نه پاک یو ساته ډېرو ملګرو دعاګانې غوښتې دي خدای دعاګانې ولا قبول کړي یا الله چې زموږ د جومات ته د لرې لرې ځای نه ډېر دوستان راځي په یو یو قدم ولا اجرونه ورکړي برکتونه ورکړي د زړه حاجات یې پوره کړي الله بې اولاد اولاد ورکړي د چا نارینه اولاد دی الله نارینه اولاد ورکړي الله د دنیا او د دین ټول کارونه راته آسان کړي خدایه خدای د دنیا او د دین د پریشانو نه مساته د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري نصیب کړي د هغې پر وړاندې شوي دین الله زموږ ژوند او زموږ مرګ نصیب کړي خدای د دواړو جهانو خیر او خوشحالۍ نصیب کړي او د دواړو جهانو د شرونو فتنو نه مساته